علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور زعفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي چې د انویټ وایو3 فالټ د څه لپاره ده او څنګه لرې کېږي او د دې ګټه څه ده، تاوان یې څه ده. دوستانو انویټ کې وایو3 فالټ د برق د اضافه والي له وجې راځي. کله چې تاسو په انویټ باندې ولټ جګ سي یا اضافه سي بیا وایو3 فالټ ورکوي. دوستانو که تاسو چیرې 20 دانې شمسیان لګولي 2.5 واټه دي، تاسو ورته هغه تاسو اوبه کمزوري دي، زور نه وږي، بیا تاسو کولی شئ شمسیان یو څه نور اضافه کړئ، یعنې 26 دانې کړئ یا 25 کړئ یا 40 کړئ، بیا تاسو په انویټ کې وایو3 فالټ راځي. هغه وخت تاسو په انویټ باندې ولټیج تر 800 واوړي. کله چې تر 800 ولټیج واوښتلو بیا دی وایو3 فالټ ورکوي. او که کوچنی انویټ وي تر 10 شمسیانو څخه اضافه سول دی وایو3 فالټ ورکوي. که 400 واټ شمسیان وي تر 8 تر 9 اضافه سول دی وایو3 فالټ ورکوي. که چېرته مستري هغه وایو3 فالټ کې ورک کړي خو تاسو یې په هغه باندې پرېږدئ، دا د انویټ لپاره خطر لري. تاسو کوشش وکړئ چې د انویټ هغه کوم چې کمپنۍ جوړ کړې ده په هغه قانون باندې ورسره لاړ شئ، یعنې زیات برق ورنه کړئ. نو دوستانو د غټو انویټو لپاره تر 800 زیات ولټیج دوی لپاره خطره ده. هغه که فشټران خرابوي یا نور تاوان رسوي یا برق اوبه یې جټکې کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې ولټ جګ نه شي. د وړو انویټو لپاره صحیح ولټیج تر 400 باید جګ نه شي او د غټو انویټو لپاره تر 800 باید ولټ جګ نه شي. نور وایرینګ کشي تاسو هر رقم تړئ فرق نه کوي، یعنې تاسو 20 دانې شمسیان دي 2.5 واټه دي مخکني شمسیان دي، اوس غواړئ اوبه یې کمې دي، غواړئ چې زورور یې کړئ، پروا نه کوي. تاسو که 10 دانې شمسیان واچوئ مشکله نشته، خو تاسو د شمسیانو وایرینګ کشي بیا په 2 لاینه ولګوئ، په 1 لاینه مه لګوئ، ځکه چې تاسو انویټ سوځل کېږي. ځکه ولټ تر 1000 ولټه اوړي، هغه وخت تاسو انویټ ته تاوان رسوي. دی فالټ هم درکوي خو تاسو بیا په هغه باندې پرې کوئ، هغه وخت بیا تاسو د انویټ کپسټر یا کنډکسر په نامه باندې دي هغه خرابېږي او بیا تاسو مجبوره کېږئ چې تر مستري پورې یوسئ. نو کوشش وکړئ چې اول یا خپله سر پرې خلاصېږي طریقه یې برابره کړئ یا یو مستري ته راولئ. د وایو3 فالټ په انویټ کې چې راځي زه څنګه لرې کولی شم. که چېرې تاسو 22 دانې شمسیان لګولي او د 22 شمسي ولټ تر انویټ تر 800 یو څه اضافه ده، پروا نه کوي. که ډېر 40 ولټه جګ شي مشکل نشته، خو که ډېر جګ شي 1.5 ولټه جګ شي بیا تاوان رسوي. نو تاسو وایو3 فالټ ته راځي، تاسو انویټ نه پرېږدئ چې مخ ته لاړ شئ او انویټ رن کړئ یعنې سټارټ یې کړئ. وایو3 فالټ څنګه لرې کېږي زه یې درته ښایم په ویډیو کې. راڅنګه دوستانو وایو3 فالټ تاسو ته ښکارېږي، دا وایو3 فالټ ده. دا وایو3 فالټ ده. دوستانو دا به څنګه لرې کوئ؟ پروګرام بټن درته وګو، پې یې راولو، دا به پې صفر وي. تاسو ښه تاسو به پې صفر وي. کله چې پروګرام بټن وګول پې صفر راځي، تاسو به پې یې راولئ، یو رې کته ووږئ پې یې راځي. دا وکې کړئ، بیا یې وکې کړئ، دلته کوډ ور واچوئ چې پې یې خلاصه شي. که یې نه شئ کولی په تېره ویډیو کې ما درته ښودلی پې صفر 8 ته ولاړ شئ. ښه پې صفر 8 چې کله ولاړه شئ دلته وګورئ څو لیکل شوي دي، 800 دي. دا به یوازې 900 کوي. نور له پروګرام چې راوځو د وایو3 فالټ چې لرې کېږي دا یې طریقه وه. اوس څنګه د وایو3 فالټ خو لرې شوی نه ده، اوس یوازې یو ریسټور بټن ووهئ، صحیح شو، وایو3 فالټ ختم شو. نو دوستانو د وایو3 په باره کې دا معلومات وو. که ویډیو خوښ شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ راته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مو مل شي.